او کوشش دا کول چې په خپل عمل سره یو مسلمان سره خوشاله کی د مسلمان زړه ته یو قسم خوشحالي ورننه باسي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله یو مسلمان په خپل قول سره چې ښه خبره وکړي یا په خپل عمل سره یا په خپل کومک او تعاون سره د بل مسلمان زړه خوشاله، الله تعالی د دې خوشحالۍ په بدله کې یو ملائکه پیدا کړي. هغه ملائکه در قیامت پورې حمد و ثنا وایي او دا حمد و ثنا د دې خوشحالۍ ورکوونکي انسان په عمل نامه کې لیکل کېږي. بیا در قیامت پورې څومره زندگی ده، څومره زمانه ده، انسان په خارو باندې بدل سي، انسان په یرو باندې بدل سي، د انسان په قبرونو کې نام و نشان ورک سي، لیکن هغه ملائکه سهار او ماښام د ورځې او د شپې هغوی د الله تعالی حمدونو او ثناو کې لګیا ده او هغه حمدونو او ثنا د هغه چا په عمل نامه کې جمع کېږي چې کوم چا په خپل قول او عمل سره د مسلمان زړه خوشحاله کړی دی. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې چې یو بنده د بل امتی زړه خوشحاله کړي او د هغې حاجت پوره کړي، هغې مجبوره وویني، هغې محتاجه وویني، دی په دې خپله وینا سره یا په خپل کومک سره یا په خپل عمل سره د هغې حاجت ورپوره کړي او دا لازمي خبره ده چې د هغې حاجت پوره سي، د هغې زړه خوشحاله کېږي. نو چې کله یو امتي د بل امتي زړه په حاجت پوره کولو سره ور خوشحاله کړي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چونکې زما امتي د هغې په حقیقت کې زما زړه خوشحاله او زه د الله تعالی په برګزیده بندګانو کې زما د زړه په خوشحالي سره هغې بلاکیف د الله تعالی زړه خوشحاله کړي او چې کوم چا د الله تعالی زړه خوشحاله کړي الله تعالی د هغې مرکز، د هغې محل، د هغې داخلېدل ضرور به ضرور جنت ته کوي. چې د کوم چا سره د الله زړه خوشحاله چې د کوم چا سره د پیغمبر زړه خوشحاله نو بیا خو د الله په قدرت کې هر څه دي. جنت ور وستلم د الله په قدرت کې دي، د جنت سره ګرځولم د الله تعالی په قدرت کې دي. بیا د الله تعالی د زړه د خوشحالۍ په خاطر هغه بنده ضرور جنت لاله کوي. نن دې باندې سړی نظر وکړي چې د مسلمان زړه خوشحاله کول هغې څومره افضل عمل دی او څومره د فضیلت ډک عمل دی، لیکن زما په زندگی کې هغې په کم مقدار باندې سته او ما په دې افضل عمل باندې په کم مقدار باندې عمل کړی دی او په معاشره کې ما د څومره انسانانو سره احسان کړی دی. کله خو الله تعالی د بنده پر کشني کشني حاجتو باندې پوره کولو باندې د انسان د ټولې زندګۍ د ګناهونو مغفرت کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک چې کله یو بنده د بل بنده حاجت ورپوره کړي او دی کوشش وکړي د هغې د حاجت د پوره کولو، الله تعالی د دې عمل په بدله کې د دې بنده او د جهنم په مابین کې 3 خندقه لرې والی. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي چې د دې خندق یو طرف او بل طرف به څومره ځله لري؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لکه مځکه او اسمان چې څومره چې یو سړی په خپل عمل د مسلمان حاجت ورپوره کړي، الله تعالی د دې د پوره کولو په خاطر دا سړی د جهنم څخه 3 خندقه لرې کوي او د هر خندق فاصله د یو کنج د بله کنج څخه دومره ده لکه د مځکې او د اسمان په مابین کې چې څومره فاصله. یو بل صحابي له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دام را نقل کوي چې کله یو مسلمان په خپل عمل سره د بل مسلمان حاجت ورپوره کړي او په هغې سره د هغې زړه خوشحاله سي، یا یې قولا عمل دی یا یې فعلا دی یا یې ارکانا دی یا یې د کوشش او د مدد او د تعاون شکل دی، په هر شکل چې ورپوره کوي نو الله تعالی د ده په هکله پر خپل لوح محفوظ باندې 73 مغفرت لیکي. لوح محفوظ د الله تعالی آسماني کتاب او کتابچه ده. الله تعالی د دې بنده دپاره پر خپل لوح محفوظ باندې 73 مغفرت لیکي او د یو مغفرت په خاطر باندې د قیامت په میدان کې د ټولو ګناهونو مغفرت، لیکن چې کوم 72 مغفرت ورپاته سو په هغې سره به الله تعالی د قیامت په میدان کې په جنتو کې د